مونږ چې جوماتونه جوړو چندې والا غواړو لوی غوبل هم جوړ کړي په سوزکي او په موټر هم زوړ سپیکر تړلي او خدای مو بخا او جومات جوړیږي او مدرسه ده او شابه پیسې راوړي 10 روپۍ والا ماشوم راوړي وی خدای مو بخا څه دي نوم دی بچې پلان کې د حافظ عبدالسلام صاحب زوی 10 روپۍ راوړي خدایا ته واړه جنت ورکې نو کور دې د میردین جومات شه چې اته جنت دی پاغله په 10 روپۍ ورکړل نو مونږ به په سارا شپې کوو مونږ به چېرته اخر مونږ هم څه ډغرې مغرې والي دي که نه هلکه د جنت تمه کوې که نه څوک کوي لاس اوچت کې الحمدلله ووایه بیا په زوره ووایه نور په زوره ووایه مونږ له به خدای جنت راکوي ډرم رم او ټرم ټرم له نه پیدا کړی مونږ کلمه وایو مونږ الله باندې ایمان لرو مونږ مونځ کوو ورته مونږ د الله قدرت منو د الله ښکلې صفات منو مونږ له به جنت راکوي که خیر انشاءالله امید به لرو رجا او خوف نو صاحب اته جر یو خود په دې پوهېږم جنتونه ګورې اته نه دي بعضې مفسرینو لیکلي دي څه نومونه هم جنت الماو جنت فلان فلان دا مرجوح قول دی جنتونه بې شمېره دي دروازې ته دي نو دی وی ته جنت ته ورکې نو چې هلته بل وله 10 ورکې وي د لمه ته ورکې نو چې بل لس د لمه ته ورکې نو خوارشه خو دې په اړومبي په 10 روپۍ خرڅ کړي دي نو اوس په هغه کم خوا بل خوا دا چندو والا دا مې ډېر بدي چې دا په لوډ سپیکر و چې چندې غواړي یو زموږ د علاقې یو پیز عثمان دی هغه به جومات ته چنده غوښته دی دغه سره روان وم شیرګړ سره هلته یو کوڅه کې روان وي خدای مو بخښه که نقدیني د چرګو هګۍ راوړی و د ظالم بچیه سم راږدې رانیولې نو ښځو سره خو د چرګو انډې وي که نه داسې 2 3 به یو او چرګو هګۍ خو هم نن په 50 ټکه په 40 روپۍ ده هګۍ راوړی هغه به خلکو راوړلی او ما وی وی داسې ښځې خو غریبانان یې سوان دي هګۍ څه دي نوم دی پلانکي ماشوم دومره انډې راوړی هلکه راوړی مه وایه بله معنا جوړېږي وی انډې راکړې جومات لی راوړي دا ټکې وایي انډې راوړي ولې دا چرګه ده انډې راوړي او خدای ته جنته وایي د ظالم بچی دې کوڅې نه وځې که نه ښکری به دې جمع کړي نو ما بیان هم وکړو چې راله ما سپېره بچی مخه کوڅو کې تاوېده را تاوېده نو چې سوزکې مخکې چې زه پسې شم نو اوس هګۍ راوویسته او ټکه یې ورکړه او بومه یې په خپلې په جبه ور واړوله او ډرایور ته مې ور مخکې شه چې ور مخکې شو مې پیدا हाँ शेख साहब थे आवाज़ कोई पेजल मैं बन गया लाउड स्पीकर आवाज़ दुनिया के उरीदली की मैं ख्वारशी जुमात लागे वाले उसके पखपला दुमरा द चालाक बचे कना माते पदे मरे लास के खुद विदा असी चगे वही सब नो दा चंदे में बदी शी दा मुफ्ती से मुहतरम नास थे दा डेरा दा दिन स्पकावे रावली द जुमात और द मदरसे हाँ जुमात दल ते जुड़ी गो दल तरे कटवा चो सही د خیر د خلک خو نه ورکوي داسې مدرسه جوړېږي او هغې ته د خوا کې کټ واچو ټیک ته یا د عزت په شکل کې وګرځېدی رسول الله مبارک ولې جهاد د چنده نه ده غوښتې موږ د چنده وایو د خلکو نه پیسې راغونډول نو دا خیر دا په شریعت کې منع نه دی موږ مدرسې جوماتونو په دې شي چلېږي خو د عزت په خیال د بې عزتۍ نه واړه واړه ماشومان یې ساتلي او پلین کوچ ته ورځي او چنده واچوه هغه ښکری دونه تیري وي چې د خلکو سپېمې په ټولو سوری کړې نو دا مونږ خلک په پیسو کې مالیاتو کې ډېر کمزوري مونږ وایو جومات له چنده لکه چې د لور دغه کې واده کې څومره لکونه لګې تا وله چې ته په خپلو کې چنده غوښتې ده د زوی د وادي لکونه پې لګې تا وله په تربوروالی کې چنده غوښتې ده نو د الله دې کور له چندې خو 5 شپږ یو ځای شی جوړی کوې که